علی هستم، ولد غلام حیدر، به جرم اختطاف خلیل نام ولد حاجی جمیل توسط نیروهای امنیتی استخباراتی ولایت بلخ دستگیر شدیم. خلیل ما د حاجي جمیل زوی د مزار شریف اوسیدونکی. زه له 50,000 ډالر یو لک افغانۍ سره علي رضا، داود او علي شفاعي اختطاف کړم. خوشبختانه په همکارۍ د استخباراتو په همکارۍ وژغورل سوم. اوس مجرمین د استخباراتو په لاس کې دي او غواړم دا مجرمین خپل مجازات ته ورسیږي او زه مننه کوم د بلخ استخبارات ریاست نه. نوم مې حاجي جمیل ده، د مزار شریف د ښار اوسیدونکی یم. د ما زوی د خلیل په نامه په 14 د حمل د 1401 کال اختطاف شوی. نو 50,000 ډالرو سره 1 لک افغانۍ سره د اختطاف شوی و او غوښتل یې چې نور دی له بینه ویسي. خو لله الحمد د ریاست استخبارات د ولایت بلخ په همکارۍ او د مجاهدینو د دعا او د همت په برکت باندې د ما زوی هم د اختطافچیانو له منګولو الحمدلله صحیح سلامت آزاد سو. مننه کوم له امارت اسلامي افغانستان، له مجاهدینو نه او بالخصوص ریاست استخبارات ولایت بلخ ریاست نه او ټولو کارمندانو نه د زړه له کومې